رخصتي ورځ ده او بیا زه غواړم چې تاسو ته یو بل نوی د لاس د چالاکۍ چم وکم، نو خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ سي او د کندهاریانو پر چم تاسو حق پکاریان کړي. د دې چم دپاره موږ لومړی 4 توسانو ته ضرورت لرو، نو راځئ چې پیدا یې کړو. دا یو توس، دا یې بل توس، دا یې هم دریم توس او دا یې هم څلورم توس. دوی به راوباسو او په ډېر واضح شکل به دلته ووړو. په دوام قدم کې موږ باید درې ورقې انتخاب کړو. د هر توس لپاره 3 ورقې انتخاب وو. صحیح؟ نو د اول توس دپاره به مثلا ګوره د کرې اوکۍ، د لال اوکۍ او د کرې څلورکۍ. دا د اول توس ورقې دي. نو دا به راوباسو او د کرې و توس ته به یې کښېږدو. د دوام توس دپاره چې شي انتخاب کړو، مثلا دا دی، یا مثلا دا 3 بوتان به ورته انتخاب کړو. د دریم توس دپاره هم په دغه شکل دا دی، مثلا یو څو ورقې به انتخاب کړو. مهمه نه ده چې هر شی، خو فقط تاسې په یاد وساتئ چې کومې ورقې دلته ایښودل سوي دي. تاسې کولی شئ چې ویډیو سر ته کړئ او ویې ګورئ. ضرور نه دی چې دا ټوله ورقې په یاد کړئ. او د اخري توس دپاره ګوره دا یوه ورقه، دا یې بله، دا یې هم بله. دا 3 ورقې به هم د لال و توس ته کښېږدو. او دا نورې ورقې زموږ نه دي په کار، دا به دلته دا د دې بغل ته پرتې وي. ښه، نو په دې توسانو باندې موږ چې کولی شو، ښه اول د لال د توس نوبت دی. نو دا نورې ورقې به راواخلو او د لال توس به یې پر سر ورکښېږدو او لاس به داسې پر دا رقم لاس پر راتېر کړو، د جادو لاس. او اوس ګورئ چې د لال توس ورک شو. نوبت د پښې د توس دی. د پښې توس به هم دا 3 ورقې به راواخلو، د پښې توس به په منځ کې کښېږدو او داسې یو کړپ به ورکړو. او تاسې وګورئ اوس چې 2 3 4 د پښې توس هم ورک شو. نوبت د خښتې د توس دی. د خښتې توس هم په دغه شکل ګوره دا ورقې دي. د خښتې توس به یې په سربیره پر ورکښېږدو، مخ به یې ور واړوو او داسې یو جادو به پر وکړو. او اوس ګورئ چې د خښتې توس هم ورک شو. ښه نو د کرې د توس کمال څه شی دی؟ او وایي که ستاسې په یاد وي د چم په سر کې ما دلته 3 ورقې کښېښودې. یوه یې په دغو 3 ورقو کې یوه یې 7 د لال وه، بله یې 7 د کرې وه، او درېیمه ورقه هم که چیرې ستاسو په یاد وي د کرې څلورکۍ وه، 7 4. نو دا ورقې څنګه دلته راغلې؟ دا خو دلته نه وې. د توسانو پر ځای دا ورقې دلته راغلې. نو که چیرې دا ورقې دلته راغلي، دا معنا ورکوي چې زموږ ورک سوي توسان
په مخفي شکل سره دلته تللي دي. نو دا و د نن ورځې ټریک. خدای دې وکړي چې ستاسو د علاقې وړ ګرځېدلی وي. خوشحاله او بریالي اوسئ. ژوندی دې وي افغانستان.